الحمدلله خوشحاله شو چې په دغسې مراسمو کې اشتراک لرو. ستاینه کوو د هغه چا چې هغوی دغسې یو کانفرانس دایر کړی دی او هغه د خپلې هڅې ګړندۍ ساتلي دي. او الحمدلله دا نه یوازې دا چې نننی کنفرانس دلته دی چې د برېښنا ریاست یا د وزارت د لوري دلته پروګرام نیول شوی دی او هڅې دوام لري. د افغانستان ټول مسؤلین که وګورو کله کله کې موږ هغه رسنیز او اخبارونه او یا رسنیو ته لږ غوږ شو، په اکثرو ځایو کې په دغه بوخه کې چې دلته افتتاح وسوه او هلته کار پای ته ورسېدی، دلته قومنامه وسوه، دلته تړون وسو. زما په خیال خو که لږ واقعیت بینانه وګورو او هغه رسنۍ موږ تاسې د هغه سره لږ کله کله لږ نظر پر هغه باندې وکړو چې هغه دغه کارونه څاري او اعلانوي، نو تقریبا هر وخت هر ورځ به سړی که دا ګوري د سړي معنویات پورته کېږي. یقینا ملګري الحمدلله په ډېر ښه صداقت او ایمانداري باندې بوخت یې خپلې هڅې روانې کړي دي. هر کس چې کوم میدان ته راغلی دی، کوم مسؤلیت ته راغلی دی، تر هغه نه تقریبا اضافي کار کړی او لا هم روان دي، په دې کې کوشش کوي. که څه هم د بانې څخه د افغانستان یا د اسلامي نظام دشمنان بیا هم کوشش کوي چې پر دې باندې پرده وغوړي او هغسې وړې و ضعیفه نکته که کله پیدا کېږي به هغه ته ډېر رخ ورکوي. نو په اول کې چون موږ د رسنۍ سره هم څه کار دی او د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې کار کوو، د هغه مسؤلیت راته غاړې دي. رسنۍ دلته چې که د باندې دي، تر هر څه نه مخکې د هغوی نه خواهش دا دی چې راځئ دا ډېره موده موږ تاسې په یو شي باندې بوخت وو چې هغه تنظیم پرستي وو، اختلافات وو، یو پورته کول بل ښکته کول او په دې باندې لګیا وو. نن چې یو فرصت راغلی دی لکه د تجارو پانګونې دپاره چې فرصت راغلی دی، د رسنۍ دپاره هم نن یو فرصت دی. راځئ چې د خپل رسنیو د ټولو هغه په هر بخش کې چې کار کوي د خپل د رسنیو روح د وطن آبادولو او د وطن د پرمختګ لپاره استعمال. هم به خلک راسه خوشحاله وي، هم به الله ته په سپین مخ باندې یو، هم به خپل مسؤلیت په صحیح توګه ادا کړي. زه خو یم چې دغه رسنیز فعالیت چې مخکې کې دی، اوسني فرصتونه او اوسنی مسؤلیت د هغه نه ډېر فرق لري. زموږ بعضې رسنۍ لا بیا هم کوشش کوي چې په هغه پخوانیو پرزو باندې بوخت سي. موږ وایو اوسنۍ پرزې د دې نه مطلقا غیر دي، دا نوي فرصتونه دي، راځئ د دې نه استفاده وکړو چې څه کېږي هغه ورسره بدرګه کړو. د وطن دپاره که څوک پانګونه کوي، که زمینه برابریږي او کوم فرصتونه دي چې راغلي دي، راځئ هغه خلکو ته وځلوو، راځئ یو خلکو ته نور هم تشکیه ور ورکړو، خلک نور هم پر دې باندې هغه د هغوی رغبت د زیاتوالي دپاره کار وکړو. دا د ټول دپاره مهمه ده. دا هم د رسنۍ په بخش کې یا د یو غږ پر ټولو رسنۍ باندې چې راځي که شخصي دي که حکومتي دي یا امارتي دي، ټول راځي خپل روح د وطن آبادولو، د وطن د خلکو د اولس وحدت ته ورکړو. او الحمدلله دا فرصت راغلی دی خو چې قوي یې کړو. بله اصلي خبره چې دا هغه د تجارت او د اقتصاد او د پانګونې ده، که څه هم زموږ د هغه سره ډېر دغه نشته، خو بیا الحمدلله په هر څه کې د افغانستان اسلامي امارت ټولې ادارې تقریبا په دې کې بوخت دي او څوک د دې خپل اخلاص د وجه دا نه کوي چې یاره زما وزارت په کوم بخش کې کار کوي، په غم کې نه کوي، چې هر د وطن پرمختګ خبرې که په رسنیز ډګر کې، که په اقتصاد کې، که په سیاست کې، ټول هم په دې کې کوشش کوي چې مخ ته ولاړ شو. ځکه په امارت کې تنظیم بازي، اختلاف او د وزارتونو چې کوم هغه مهالویش دي یا تقسیم خدای مکړه چې پخوا و، هغه اوس نشته. نو زه پر ټولو پانګوالو هغه که داخلي دي که خارجي زه یو شی دي ته وایم چې په دغه وطن کې راځي لږ شجاع سي، لږ دلاوره سي. ته باور وکړه، یوه واقعه د دې نه مخکې بیانومه. زه چې کله روسیې ته د دې ځلې تللی وم، په مسکو کې یو هوټل ته تللي وو. هغه هوټل دی چې دغه د مسلمانانو دلته ښه ډوډۍ پخوي، د اذربایجانیانو که څوک هلته څومره بیا چا ولته څه تجاران دي هغه غواړي سره وویني. ما صحیح ده. په هغو کې یو تاجر چې هغه چینایي و، ما ته ویلې چې زه په یو مسله کې د څه پوښتنه کوم، په یوه کې مشوره غواړم. وایي افغانستان کې چون دا سیستم اکثره ډیجیټال نه دی، موږ په امکان کې یو اتحادیه لرو، که موږ وکړو دغه ځای اعلان هم وکړو، تاسو ته به د اعلان کولو سره قوت در وبخښو، او که موږ ته زمینه برابره شي چې موږ درس هلته کار وکړو او ستاسې هغه
هغه ځایونه چې تر اوسه په افغانستان کې دا ډېره موده جنګ و ډېرې ادارې مې ټولې تقریبا بې دغه پاتې چې نه دي ډیجیټال شوي موږ غواړو چې په دې کې کار وکړو او هغه تاسو ته ډیجیټال کړو او په هغه برخه کې موږ پانګونه وکړو خو ما چا څومره بحث وکړ د رغبت زیات و ما ویل چې تاسې بیا درې کسان هیات وټاکئ افغانستان ته ور راسئ مسلکي خلک تاسې به دغه برخې د کسانو سره کښېنئ چې تاسې به څنګه کولی شئ چې تاسې په دې برخه کې کار وکړئ او موږ دې ته اماده یو انشاءالله اوس دوی سره مجلسونه کوو د دې سړي بیا اخري مطلب ته دې خبرې راځم دویمې ویله وایي زه په دې پوه یم زه د چین یم چې دغه د واخان کومه لاره چې د ورېښمو ده یا کوم دغه لنډه لاره چې اروپا ته وځي چینایان په دې کې رغبت لري دا به یو ورځ کېږي ما ته وایي څه مشوره ده که زه د اوسه نه لا دلته کار شروع کړم دغه منطقه کې یو کار وکړم الله شاهد دی همداسې راته وویل ما سره اوس دې سړي ته څه وایي اوس هلته کار ته چې شروع کوي خو ما ویل موږ خو خامد سړک صرف دغه ځای رسولی دي د هغو شروع هم نه ده سوې البته د چین سفیر وخت چې ما ملاقات سره درلود یو دا یې وویل چې موږ په دې لارې څه موږ دغه نه یو غافله نه یو موږ دې لارې ته توجه کوو دا بیا چې بدون خبر هم ترلاسه کوي یو موږ دې چې دی تللي یم دې هغه ځایه کتلي دي نور زیات اجراءات نه دي سوي سړک نه دي پوخ سوي دا کارونه نه دي سوي دی وایي که هغه وخت یې ور کارونه شروع شي خو نو دغه زما پانګونه بیا ما ته ګرانه تمامیږي نو که د اوسه نه راځه کار وکړم ما بیا دا مشوره کومه کولی چې تا ته ډېره مځکه رانیسې اوس هلته اوس ته پوره پورې بیا انتظار که باسې ته کولی شې هغه ځای کې ولاړ شې د هغه کې اوس د اوسه لا امادګي ولرې نو زما هدف دا دی چې د چین یو پانګوال تر اوسه پورې دی دا مطالعه کوي چې دغه لاره راخلاصېږي او دی په افغانستان کې ګوري چې د څو کلونو ته د جنګ دلته د ډېرو د پاپریکو ضرورت دی ډېر سیسټمونه چې دي هغه الکتروني سوي نه دي و دې ته د بهر نه خلک چې نه په ژبه پوهېږي نه را سره نږدې د هغه ځای نه خلک راځي دا سوچ کوي نو هغه کسان چې دوی پیسې ولري ثروت ولري په افغانستان کې اوسېږي یا د افغانستان سره اشنایي ولري نو ولې هغوی د دې فرصت نه استفاده نه کوي اوس که موږ تاسې وګورو په دغه اوسني وخت کې موږ تاسې تولیدات تقریبا څوم فیصده ته رسېدلي چې دا بیا هم موږ تاسې ټول واردات لرو د خارجي ملکونو موږ تاسې ته شیان راځي هغه چې تر موږ را رسېږي هغه کله کله چې د ظروفو د هواو دې مسله هم پکښې وي هغه خپل هغه چې کوم هغه کوالټي چې اصلاح ورته وایي هغه کوم کیفیت چې دی هغه هم د لاسه ورکول کېږي او دغه شی دلته جوړېږي کیدای شي تر هغه ارزان تمام شي او په دې باور وکړي هیڅکله داسې نه دي سوي خدای ناخواسته چې چا پانګونه کړي کوم حکومت راغلی هغه ته ډېر کم خلک وي چې هغه ته ضرر مالي رسېدلی هر څوک دغه احترام لري دا اولس د هغه درنښت په خپل ذهن کې لري باید په دې کې لږ دلاواره سو هر څوک چې پانګونه دلته کوي هغه به هغه د هغه ته باور وکړي چې هغه ته دغه ټول ولس د احترام په سترګه ګوري هغه که هر رقم نور په سیاسي امور په نو کې هر رقم سوی وي خو چې کله خدمت کړی پانګونه یې په خپل وطن کې کړي باور وکړي هغه ته خلک د یو وطن په سترګه ګوري هغه ته خلک د یو مشر په سترګه ګوري هغه چې په یو ځای کې تېرېږي دا ټول خلک یې پېژني او ټول هر ځای له چې ورسي هغه دغه احترام لري او ته هر څومره پانګونه وکړه ته ورته بل مملکت کې ته دا پانګونه وکړه ایا پر تا به داسې خلک راټولېږي تا ته به هر دونه احترام ولري تا به پېژنې لا نه خلک به ورته معرفي کوي چې دا دغه سړی دی چې دا ځایونه یې جوړ کړي دا بلډینګونه یې جوړ کړي دي تا به ورته معرفي کوي چې ورته معرفي دې نه کړي هغه تا نه پېژني او دلته معرفت ته ضرورت نشته چې کوم ځای کې تا یو کار کړی په دې ټول افغانستان کې خلک دا پېژني چې دا څوک دی دا کارونه چې کړي دا پانګونه چې کړي دا ځایونه چې جوړ کړي دي په دې شرکت کې د دې شرکت مشر څوک دی هغه د خلک په احترام قایل دي هر ځای چې ورشي حکومت کې احترام وي په ولس کې احترام وي تر ټولو لا دا ډېره ورلوړه ده چې که ته د دې نیت وکړې چې یاره زما ته چې خدای دغه استعداد راکړی دی دا ثروت یې راکړی دی قلم و طاقت یې راکړی دی نو که زه راولاسم د دې خپل ولس لپاره چې دغه یو ښې ورځې اوس د شپږ څلوېښت کاله بعد ښې ورځې په راغلي دي که د خدمت زمینه ورته برابره کړم اسانه ژوند ورته جوړ کړم هغه ځوانان چې قرباني یې ورکړل چې ځانونه یې په خپلو ځانونو پسې بمونه وتړل هغه ځوانان شادي چې عملیات یې وکړله قرباني یې ورکړلې هغوی امن ورته راوستی ایا زما مکلفیت نه جوړېږي چې زه بیا راولاړ دا قرباني ورکړم خیر دی مفت یې نه کومه ګټه دې راته راځي خو تر خارج دې ترجیح ورکړم چې په خپل افغانستان کې وکړم په دې خاطر زه وایم که لږ متوجه سو هېڅکله به انشاءالله دا ستاسې پانګونې دا به تاوان له هېڅکله نه ځي ځکه نن هغه فرصتونه چې موجود دي په افغانستان کې بل ځای نشته ولې دلته ضرورت زیات دی په بل ملک کې چې څوک پانګونه کوي هلته مثلا په سل کې 15 نوي فابریکې جوړې شوي دي شپږ نوي که ته جوړې ته ستا به عواید هم کم وي هغه به تر نور په هغه شکل باندې به تا ته ګټه هم نه وي را روانه دلته نن ضرورت شي په یو ځای کې کوي تر هغه هم ګټه زیاتېږي ځکه د خلکو ضرورت اړتیا زیاته ده هم د حکومت هم د ولس هم د رعیت نو په دې خاطر باندې موږ وایو
چې دغه هغه کسان چې دي یقینا هغه کسان کامیاب وي په دې کې ان شاء الله چې هغوی سبقت وړاندېوالی کړی دی په دې باره کې سرمایه‌ګزاري کړي دي او موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې هغه د هوایي خبرې یا د باندې نه چې کوم حالات کول کېږي خلک ډېر تجاران مه وري چې د باندې نه متوجه دي چې په افغانستان کې څنګه پانګونه وکړو خو البته هغه چې دلې راسي چې واره دی په ژبه باندې نه پوهېږي بیا په دې ټولو ادارو وګرځي طبیعي ده چې هر کار چې کوي په ادارو کې کله کله سړي ته څه ستونزې وي لږ خستګي پکښې وي نو هغه به هغه ځای سوچ ورته کوي پلان جوړوي نو موږ ولې په خپل وطن کې جوړ نه کړو نو په دې خاطر باندې وایم چې دغه کسان یقینا چې ته اوسېږي زم چې لږ موږ تاسې په دې باره کې لږ شجاعت پیدا کړو یو بل مې په دې باره کې چې څومره د برېښنا باره کې لنډ کنفرانس دی جناب ډاکټر صاحب یا نور کسان چې دي زه هم که کوته ولایاتو ته ولاړ شئ ډاکټر صاحب نن خو دا سیستم د برق هم په مختلفو کیفیتو په مختلفو ډولو سره راغلی دي د سولر سته د پنکې سته د زغالو سته د ډیزلو سته په هر دغه باندې جوړېږي که چیرې داسې وشي چې په ولایتو کې موږ د خپل تجاران کله کله داسې یو شي ته د یو چا ورپام دی دا خو د یو ولایت تجاران راجمع کړي هغه ته وایي چې ورور تاسو څو نفر تجاران یاست ستاسو څونه سرمایه ګزاري څونه سرمایه لري چې فرض کړه هغه به درېیمه حصه در وښیي راځه په درېیمه حصه کې مثلا په $1,00,000 کې زه 1,000 روپۍ ستاسو غواړم زه د 10 غواړم زه سهمي شرکت درته جوړوم برېښنا راته جوړه کړه ستا عواید زه په دومره کلو کې در پوره کوم عواید ته خپله حصه ورته معلومه کړه برق په برېښنا به ولایت ته راسي دته به خپل عواید روان هر ولایت به په خپل ځای کې باندې خپل ذات باندې هلته مستغني شي د برق نه او خود کفایه به شي که زه وایم په کندهار کې کله وخت ماته تجاران راله څه موضوع یادوله نو وایي چې دغه سې باره کې امارات مشترک د مځکو یا د صنعتي پرکو بعض شیان تر اوسه ویلېږي شوي اگر چې د هغې اجازه وشوې ده نو ما حاجي صاحب تاسې هم لږ داسې فکر کوم خپل په مابین کې ډېر دغه نه لري وایي څنګه نو ما هلته چندانې داسې ډېر کار نه دی کړی دا یو کندهار کې یو برق تاسې نه شي جوړولی یو سامي شرکت جوړ کړئ خو چې $1,00,000 پکې واچوئ دا ټول کندهار ته برق ورکولی شي اخو العمال پرېږده په کجکي کې برق لرو دا مزې چې دا مزې مازې نریږي ټول برق نه شي رانښکالولی نو لږ برق راځي او دونه نشي کولی چې دا مزې مازې قوي کوي خو دا اوس د حکومت کار دی د حکمت کار دی چې موږ د دې حکمت نه کار واخلو ډاکټر صاحب چې نور کسان چې هغه راغونډ کړي هغه راټول کړي چې په اول قدم کې راځي دغه مزې قوي کړي څو سرمایه دې تللې ده د میاشتې تا ته څو عواید بېرته در کوم چې په څو موده کې ستا عواید در پوره کړم او دا برق را قوي شي که نور سټیشن هم نه جوړېږي د سره که هلته نور سولري برق هم نه جوړېږي اقلا چې موجود دی هغه خو راکېږي په دغه ځای سره دا ما یو مثال وویلی یعنې همدا وجه ده که کله کله موږ نه کېږي همدا د جناب وزیر صاحب تجارت هم ناست دی که سهمي شرکتونه خلکو ته ورجوړ کړو دا چې دی لږ شي ډېر غټ شی جوړېږي لږ څه کوم پانګونه خلک وکړي غټ کارونه کولی شي کېدای شي یو سړی به لږ په ذهن کې مسله ورګرځي چې یاره دونه سرمایه چې زه ټول پر یو ځای مصرف کړم ګټه به مې څونه او که سهمي شرکت شي په هغه کې بیا چاته ډېره ویره نه ورلېږي ځکه ډېر کم شی کېږي او دا سهمي شرکت کې په عین وخت کې زموږ ستاسې د وطن د جوړښتونو یو قوت دی د هغوی یو وحدت دی د هغوی سره تړل دي د هغوی سره یو بله په هغوی مابین کې اتفاق راوستل دي کارونه به تجارتي مخ ته ولاړ شي موږ به په تجارت او په صنعت پر مخ باندې ولاړ شو نو دغه هڅې زما خپل یو خواهش هم دا دی چې هغه څوک چې لکه جناب وزیر صاحب تجارت چې دی یا د برېښنا شرکت مشر ډاکټر صاحب دی دا په دې باره کې چې کار وشي که دغه خلک لږ وهڅول شي په دغو بخشو کې چې د سهمي شرکتونه هم جوړ کړي دا به اسانه وي نو نور زه ډېر نه غواړم چې ډېره خبره اوږده کړمه په اخر کې دغه وایم چې الحمدلله خوشحاله یو او انشاءالله تعالی موږ به دا ګورو موږ تاسې به انشاءالله زموږ په وخت کې په ډېر لږ وخت کې به لکه څنګه چې اوس مې حالات د نورو په مقایسه چې واقع د نورو نږدې ملکونو سره په ډېرو شیانو کې الحمدلله زموږ حالات راغښ شوي دي یعنې اوس د خلکو د باندې تبلیغات نه که واقعیتونو ته وګورو دننه په افغانستان کې زموږ ستاسې غذایي مواد او بیو ته تاسې وګورئ زموږ ستاسې ودلې خپله بیا وپولي ارزښت ته وګورئ باوجود کې چې اوس موږ مثلا بندیزونه لرو شتمني تر اوسه پورې لا کنګل د بنده پاته ده او دغه رقم تر اوسه پورې د رسمیت مقصوم تعامل الحمدلله موجود دی ورځ په ورځ دا کار مخ ته روان دي خو بیا هم یو اثر لري د هغه باوجود چې زموږ ستاسې کرنسي زموږ ستاسې پیسه مخ ته روانه ده درنښت پیدا کوي او په دغه بحث کې موږ ستاسې ورځ په ورځ باندې وینو چې غټې پروژې افتتاح کېږي دا د دې څرګندو دي انشاءالله چې موږ ستاسې پر مخ روان یو او خپل وروسته به ښېګړې راولو او انشاءالله افغانستان به ترقي کوي فرصتونه موږ درته ویلي چې د فرصتونو د کارخانو په بخش کې شته د برق په بخش کې شته په دې ځای کې معدن لرو موږ تاسې د اوبو مهارولو د پټلۍ جوړولو سخت ډېر کار دی په افغانستان کې صرف دا غواړي چې هغه لار ورته پیدا کړي د پانګونې دپاره
چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او هغه څوک په دې کې هغه ځوانان چې پر ځای د دې باندې چې د خارج کې پانګونه کوي په خپل وطن کې وکړي او خپل ځوانان په کار باندې واچي ان شاء الله په ډېر لږ وخت کې موږ پر پښو درېدل نه بلکې د خلکو څخه ان شاء الله نور هم مخته ځو او اوس هم الحمدلله که نسبت واخلو یقینا هغه څوک چې موږ تاسو په شاوخوا کې دي هغه اوس هم دې ته هریان دي چې څنګه د دوی دغه پیسه په داسې ارزښت پیدا کوي د نور د ارزښت د لاسه ورکوي او الحمدلله هغه کې غذایي مواد راواخلي که په نورو بخشو کې راواخلي کله زلزله وي کله د مهاجرینو سلسال وي کله دا نور دا ټول قابوس ولا پر اقتصاد یې بد تاثیر ونه کوي نو نور به ان شاء الله که خدای کول امیدوار شي که موږ حج ته ګورو همدغه حج که روان دي د مسؤلینو او همدغه رقم د وطنوالو او د خارجي شرکتونو دغه پانګونه چې وي موږ کولی شو ان شاء الله چې افغانستان د یو اقتصادي پل حیثیت ورله ورکړو لکه نن چې ان شاء الله ورځ په ورځ باندې دا ګامونه اخیستل کېږي ان شاء الله چین به وصل کېږي د شرقي اسیا سره او جنوبي او شمالي اسیا به سره وصلېږي د همدغې لارې غواړو چې افغانستان نور هغه پخوانۍ خبرې چې جنګونه وه هغه هیر سي او د اقتصاد محور وګرځي او ان شاء الله دا به راځي خدا کول